طرفداري ده چې ورلډ کپ وګټو دا وکړو د هر یو د هر دلته داسې ماشوم غټ ښځه او نر د ټولو ارمان دا دی چې افغانستان ورلډ کپ وګټي نو زمونږ ټول هم دا یو ارمان دی. ګربز ته ووایم چې ګربزه سړی د مینوال دی او که وخت پیدا کړ نو دې ته ضرور وخت ورکړي چې در سره مخ شي یو کلکه غاړه هم درکړي او درته ووایي چې مینه در سره لري. امیري زموږ د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ځانګړی مینوال او خوښونکي کوم اصول چې موږ ټاکلي وو هغه ملګري او هغه هیوادوال چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه فالو کړي او زموږ هر ویډیو ته 3 کمنټ وکړي د یوې ځانګړې تحفې او ډالۍ ګټونکي کېږي. که څه هم وګورئ زما دا 2 میاشتې کې سټارټ هم ښه وه خو بدقسمتي ورته ویلی شو او نن ګربز هم راغلی و نبي او ما ته یې ډېر ډاډ راکړو چې ته یې کولی شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. اتم میچ هم پای ته ورسید. دوه پیاوړي لوبډلې میسینک او امو نهنګان سره میدان ته ښکته شوي وو د خپل بخت د ازمایلو لپاره. لومړی بیټینګ امو نهنګانو وکړ چې د میسینک اتلانو لوبډلې ته د 163 منډو ټارګټ ورکړ. حسن نبی ساخیل او همدا ډول شاهد الله کمال بهترینه توپوهنه ترسره کړه خو نورو ملګرو او لوبغاړو سره ملګرتیا ونه کړه ځکه چې چندان بیټینګ ترسره نه کړ او هماغه چې 163 منډې ترسره کړې. په دوهم بیټینګ کې نو چې کله میسینک اتلان لوبې ته راکوشول بهترینه توپوهنه بیا هم وفي الله ترخیل همدا ډول ورسره رحمن الله ګربز او خالد تڼیوال ترسره کړ چې دغه ټارګټ ډېر په اسانۍ سره په 14 اورو کې چیس کړ او لوبه یې په خپله ګټه پای ته ورسوله. میسینک د محمد نبی او رحمن الله ګربز پر راتګ سره ډېره پیاوړې شوې ده او که ممکن او دغسې لوبې کوي نو په ډېرې اسانۍ سره به تر سیمي فاینل او فاینل رسیږي او دغه فاینل او سږنی کپ به په خپل نوم کوي. له ځنډ وروسته رحمن الله ګربز او همدا ډول نور لوبغاړي به راځي غوره لوبغاړي دلته موږ ته ستا په پریس کنفرانس کې معلومات راکوي د خپل کرکټ او د شپږیزې د نننۍ لوبې اړوند. له موږ سره اوسئ د رحمن الله ګربز او نورو غوره لوبغاړو خبرې هم واورو. اول خو سلامونه ټولو ته ستاسو اوریدونکو لیدونکو ته ستاسو د رسنۍ والا. ګورئ اول خو کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې موږ سره هر وخت په صحیح طریقه تللی دی. موږ یې کله مجبور کړي نه یو ډېرو شیانو ته ځکه موږ سره ډېر فلیکسبل دي. ډېره زیاته مننه دوی نه ډېره زیاته مننه. او بله خبره دا چې هر یو لوبغاړی چې کله فارغ و دا د دوی فرض کېږي چې راشي دلته لوبه وکړي. موږ پرون نه بله ورځ 2 ورځې مخکې چې څنګه فاینل لوبه خلاصه شوې ده هوټل ته دومره په منډه راغلي یو چې خلیم کلي بدل کړي واپس راوتي یو د هوټل نه. نو نن خلي راورسېدم زه چې څنګه راورسېدم کور ته هم نه یم تللی همدا اوس دی د هوټل ته هغه ته ګراونډ ته راغلی یم تر اوسه نه پوهېږم چې زه به څنګه خبرې کوم ما ته پته نه لګي که غلطې خبرې مې وکړې ځکه چې ګنګس یم نو تاسو ما ته معافي وکړئ. نو دا نه ده چې مونږ نه غواړو خو یو نه مجبوریت به ورته ووایو ځکه چې هلته مونږ فاینل ته کوالیفای شو نو فاینل لوبه زمونږ داسې نشول کولی چې فاینل ورته پرېږدو ځکه هغې ټیم سره هم یو رقم څه به ورته وایي دوکه غوندې ښکاري که نه. نو الحمدلله اوس ټول لوبغاړي راغلي دي نو ټولو لوبغاړو دا فرض کېږي چې دلته راشي لوبه وکړي. دا زمونږ همدې ځای نه مونږ تللي یو همدلته نه کرکټ زده کړی دی نو مونږ باید راشو دلته لوبې وکړو. ګورئ ما مخکې خبره وکړه څوک چې فارغ باید راشي او زه دا نه وایم څوک شاید کیدای شي څه مشکلات به وي څه خبره به وي چې تر اوسه نه یې راغلي. د هر یو لوبغاړي یو ژوند دی شاید په ژوند کې څه مشکلات یا به چا انجري یا به د څه فامیل مشکلات موږ تاسو ټولو ته نه یو خبر. موږ تاسو باید دومره زر قضاوت ونه کړو په چا باندې چې ولې نه دی راغلي. نو زموږ لوبغاړي ماشاءالله خپل لوبې ته ډېر ژمن دي. هر لوبغاړی چې کله هم وخت پیدا کړی موږ وخت را رسولی هر یو لوبغاړي هغه که زموږ ملي لوبې دي یا که ډومېسټک لوبې دي نو مونږ کوشش کوو چې خپل راشو دلته او د خپل هیوادوالو په منځ کې او د خپلو ینګ سټار په منځ کې لوبه وکړو او څه چې مونږ ځای دوی سره شیر کړو. یو داسې لوبه ده چې دا د هېڅکله دې ته نه پرېږدي چې ته ووایې چې زه یم دا د یو ورځ دلته راولي بله ورځ دلته راولي. نو مهمه خبره دا ده په کرکټ کې چې ته څومره فوکس واوسې
هر ورځ ته یو تقسیم اوقات جوړ کړي، هر ورځ لپاره یو پلان جوړ کړي، هغه ورځ په مطابق ژوند ورسره وکړي د کرکټ سره. نو ښه خبره نو ارمانونه زمونږ صرف دا ارمان دی چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وګټو، ښه ټیمونه مات کړو. دا خبره ډېره تکراري ده چې ورلډ کپ وګټو، دا وکړو. د هر دلته داسې ماشوم غټ ښځه او نر د ټولو ارمان دا دی چې افغانستان ورلډ کپ وګټي. نو زمونږ ټول دا یو ارمان دی چې په کرکټ کې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړو او ورلډ کپ وګټو، غټ ټیمونه مات کړو. دا زمونږ ټول ارمان. خوشحاله اوسئ. ښه پوښتنه ده. ګورئ ما مخکې خبره کې دا وویلې چې دلته ځوانان دي. مونږ دلته چې راځو صرف په دې خاطر راځو چې د ځوانانو ته هغه څه چې مونږ زده کړي دوی سره یې شیر کړو. خدای دې وکړي چې دلته زمونږ نه څوک څه زده کړي. او ماشاءالله تاسو خپله ټول ګورئ چې څومره ښه لوبې کوي. دلته تکړه تکړه لوبغاړي دي او زمونږ په ټیم کې ماشاءالله ما خو اول ځل د هلکانو کتل، خالد تڼی او دا بل ترخیل سهیل خان. دا زمونږ ستاسو ټول افغانستان لپاره یو ښه آینده ده. نو خدای دې وکړي چې په ځان باندې کار وکړي، نور هم کار وکړي، تر څو د افغانستان لپاره یو ابراهیم زدران یا څوک رشید ارمان، څوک نبی ساحل، دغه څوک راشي چې د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ډېر ښې لوبې وکړي. ګورئ مونږ 3 لوبې کې 2 ګټلې دي. ماشاءالله ټیم ښه پرفارمنس کړی. دلته زه په دې شي کې ډېر ځان ځکه نه انوالو کوم چې ما ته د دې سچویشن او د حالاتو د لوبغاړو هېڅ معلومات نه کېږي. افغانستان کې دوی ټورنمنټونه کړي، کوچز هر چا ته ډېر ښه معلومات کېږي چې فلانی څنګه دی، فلانی څنګه ده. نو ما ته دومره معلومات نه کېږي که رښتیا سره وایم. خو زما به کوشش دا غوي چې هر یو لوبغاړي ته په خپل ځای باندې چانس ورکړم. ضیا اکبر زموږ دپاره یو داسې لوبغاړی دی چې په هر ټایم کې مونږ پرې غږ وکړو هغه مونږ ته بالینګ کولی شي. او نبي زموږ دپاره هغه څوک دی چې هم څوک څه زده کړي او مونږ هم په بالینګ کې استعمالولی شي، هم په بیټینګ استعمالولی شي. او مونږ بولران آپشن زیات لرو، خو نبي زموږ سره از بیټسمین لکه از بیټسمین یې لوبو. نو کوشش به کوو چې ټولو ته چانس ورکړو. نو پرون د 2 میچو کې خلیل ګربز دومره بالینګ نه و کړی او 2 ورونه یې کړي ول، 2 ورونه یې کړي ول. نن خلیل ګربز 4 اوور ورکړه، ضیا 1 اوور ورکړه، 2 اوور ورکړه. معلومات نه کېږي، ما ته پته هم نه لري چې 2 اوور. نو دا داسې ده چې هر یو به کوشش کوو چې هر یو ته په خپل ټایم موقع ورکړو. ماشاءالله دوی ټول نړیوال لوبغاړي دي، ټول ملي میچونه کړي دي. دا مونږ دې ځای نه تللي یو، دا زمونږ د زده کړې ځای و، دا زمونږ د مشاورولې ځای و، او دا مونږ په یو ځای هم نه ورکوو. شپږیز هغه کرکټ ته چې شپږیز ګربز جوړ کړو، شپږیز راشد جوړ کړو، شپږیز داسې نور ډېر لوبغاړي جوړ کړل. نو د دنیا د ټول کرکټ چې ما ته راکوي زه د شپږیز د نور کرکټ نه ورکوم، ځکه شپږیز یو داسې فارمټ دی چې د دې ځای نه ټول لوبغاړي جوړېږي. نو زه د دنیا کرکټ سره خپل کرکټ هېڅ کله د بل لیګ سره نه مقایسه کوم. زمونږ که ډومېسټک لیګ دی، که شپږیزه ده، که هغه یو د کلب لیول میچ هم دی، ما ته ډېر زیات اهمیت لري د بل لیګ نه. نو دا یو خبره خو معلومه واضح خبره ده چې په خپل افغانستان کې لوبه کول د بل هر ملک نه خوند کوي. نو ډېره زیاته مننه. که څه هم وګورئ زما دا 2 میچو کې سټارټ هم ښه و، خو بدقسمتي ورته ویلی شو او نن ګربز هم راغلی نبي او ماته ډېر ډاډ راکړو چې ته یې کولی شي. او بالکل که څه هم موږ سره نبي دی یا ګربز دی، همدغسې مجیب دی، نو دوی ډېر ایکسپیرینس پلیران دي. نو کوشش مونږ همدغه دی چې څه ترې زده کړو. درنو لیدونکو، د مینوالو احساسات دومره لوړ دي چې که چېرته ورته کراوډ ته راغلي نو بېرته د تګ لاره ډېره سخته وي. خو خیر د ګربز او د میسینک ځانګړي مینوال ورسره ولاړ دي او دونه پوښتنه کوم چې څومره د ګربز لپاره خوښ دي او احساسات په کومه درجه کې دي. ستړی مه شي. ته ستړی مه شې، ژوندی اوسې. څنګه یې؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه یاستئ؟ دا دریشي په څو روپۍ جوړه کړې ده؟ دا دریشي 1500 روپۍ د جوړه 1500 او برانډ او برانډ هم دا د ګربز تصویر هم پېشته دی. ګربز څومره خوشحاله بیخي ډېره زیاته چې هېڅ پوښتنه مه کوه، دومره خوشحاله یم. د ګربز په لیدو سره خو به د یو څه منلي، د ملګرو ته به یو څه شیریني ورکړې که نه؟ ولې نه هر څه چې وغواړي شیریني. لکه یو دریشي ده درسره همدا به ورکړم. دریشیانې دي بس موږ سره ستا دي، دوی وغواړي موږ ورکوو. نورې دریشیانې ورکوئ؟ ولې نه ورکوو؟ پوره دریشي ده که صرف شرټ دی؟ تنا شرټ ده، تنا شرټونه دي. او تا سره هم شرټ دی. پیسې دې پې ورکړې که چا نه قرض راغستی؟ ما پیسې پې ورکړې 500 افغانۍ. پیسې دې ورکړې؟ دروغ خو به نه دی؟ نه. ملګری دې شاته څه وایي؟ ملګری مې هغه شیریني ده ورور جانه، بس ته پې ورکړې لکه ما چې پې ورکړې پیسې. د ملګري پیسې ستا ده. اوس کرکټ ته څومره خوشحاله؟ کرکټ روان دی، ګربز پکې دی، نبي پکې دی او ورسره څنګ کې ترخیل دی، نو ټاپ پلیران دي. بیخي ډېر ورته خوشحاله یم، بیخي په زړه پورې ورته خوشحاله یم. که چېرته چانس درکوي چې د کوم لوبغاړي سره به ګوري؟
رحمن الله ګربز. رحمان الله ګربز. ته به کوم لوبغاړي سره ګورې؟ rahmanullah gurbaaz. رحمن الله ګربز. دا کوچنی لږ رامخې ته کېږي، دا کوچنی لږ رامخې ته کېږي. هلکه ته هم راغلی کرکټ ته کوم لوبغاړی ډېر خوښېږي؟ rahmanullah gurbaaz. رحمان الله ګربز. که چېرته موقع درکړو چې رحمان الله ګربز ته به یوه جمله څه شی وایي؟ ډېر مې خوښېږي. ډېر مې خوښېږي. څومره دې خوښ دی؟ مینه ورسره ډېره. څو فیصده؟ 100%. 100%. به زه به ګربز ته ووایم چې ګربزه سړی د مینوال دی او که وخت یې پیدا کړ نو دې ته ضرور وخت ورکړه چې در سره مخ شي، یوه کلکه غاړه هم درکړي او درته ووایي چې مینه در سره لرم. ته څومره مینه لرې؟ زه 100 سره. چا سره؟ ګرباز سره. یوازې ګربز؟ ټول مینوال د خپل ګرباز سره ډېر. ځینې لوبغاړي په خارج کې د هغوی هم روان دي، هغوی به څومره خوشحاله؟ هغې سره 100 سره. ستا د ګربز نه اخوا کوم کلاري خوښېږي بلکې؟ نبی صاحب. نبی ساحل. نبی ساحل هم شته په میچ کې. تاسو نو خاص د میسانک اتلانو مینوال یې او میسانک ډېر ښه روان دی. میسانک دپاره یو غږ وکړئ. زنده باد میسانک. ورځو نورو ملګرو ته. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ، تمه ده چې ښه به اوسئ، چارې به ښې روانې. ذبیح الله امیري زموږ د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ځانګړی مینوال او خوښوونکی کوم اصول چې موږ ټاکلي وو هغه ملګري او هغه هیوادوال چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه فالو کړي او زموږ هرې ویډیو ته 3 کمنټ وکړي، د یوې ځانګړې تحفې او ډالۍ ګټونکي کېږي. ذبیح الله امیري یو له هغه اشخاصو څخه دی چې دغه تحفه یې ګټلې ده او د دې څښتن جوړېدی شي. ذبیح الله امیري ستړی مه شي. خیر اوسئ. څنګه صحتونه ښه دي؟ شکر خپله ښه. زموږ د فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. درنو هیوادوالو ته به وایي زموږ د چینل خپرونې څنګه دي؟ زیاته ښې دي. ستا په اند چې څومره په زړه پورې دي او څومره مهم موضوعات دي پکې؟ موضوعات خو زیات دي، یعنې ښه دي. ستا لپاره څنګه و؟ زیات ښه وله. کمنټونه دې کړي ستړی شوی خو به نه یې؟ نه لږ ځله ستړی شوم. د ډالۍ ګټونکی شوی. درنو لیدونکو دغه یوه تحفه برابره شوې ده زموږ د اداري ټیم لخوا او زموږ د منیجر لخوا چې هغه لیدونکو ته به ورکول کېږي او هغه مینوال ته به ورکول کېږي څوک چې زموږ چینل سبسکرایب فیسبوک پاڼه فالو کړي او همدا ډول هرې ویډیو ته 3 یا 2 کمنټونه وکړي. ذبیح الله امیري دغه کار تر سره کړی دی، واقعیت زحمت یې ګالی، د هر زحمت نتیجه یوه ښه نتیجه او ښه لاسته راوړنه لري. نو د ذبیح الله امیري ته دغه ډالۍ ورکوم، ده ته ډېر ډېر مبارک وي په دې هیله چې دی په ډېر څه منظور کوي انشاءالله او ورځ تر بلې به دغه تحفې او ډالۍ ښه کېږي او معیار به نور هم لوړېږي. تاسې هم له موږ سره پاتې شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، فیسبوک پاڼه مو فالو کړئ او د تحفو او ډالۍ ګټونکي شئ. امیري ډېر ډېر دې مبارک وي په دې هیله چې ډالۍ به ډېر څه منظور کړي. خیر اوسئ. ډېره مننه. لیدونکو ذبیح الله امیري مو ولیده چې تحفه یې ترلاسه کړه، تاسو هم دته ورته کار ترسره کړئ، دغه کړنه تکرار کړئ او د تحفو او ډالۍ ګټونکي شئ. بیا هم له موږ سره